روایت کې راځي څوک د تا کور ته راغله تا د مال د وړلو په نیت باندې نو څه به کوې زموږ مسلک دا ده کور ته راغله که مصالح راغی د اسلحې سره ته په دا پوهېدې چې که زه وروځم غږ په کوم وژنې مې د اوله نه یې تا ته قتل روا ده مصالح ده مقبل راغی کور ته راواوښت اسلحه ورسره ده ته که په دا پوهېدې چې زه وروځم په زاریو ماریو نه ده چې دی راباندې پوه شي چې د کور چښتن راویښ شو ولې مې تا ته یې مرګ روا ده په ناموس بې عزتي کوي که د مال شکونه کوي یو که د مړ کو وینې حدر دي که وینې مړ دې کو قصاص کېږي نه ته په وینې یې حدر دي تا په کور کې دې مړ کړی ده قاضي تا نشي په قصاص کولی که دغه سړي مال اخیستی وتښتېدو مال یې د ځان سره یووړ ته د شا نه پسې وشوې مال دغسې نه درته پرېږدي چې وی نه ولې د شا د لورې نه هم تا ته روا جواز ده روا خو که داسې وه چې کور ته راواوښته اسلحه شی نشته ورسره ته په دا پوهېږې چې په ما ویښ شي منډې وهي نو دستي به تلوار په مرګ کې نه کوي که یې تا غږ یې واورېد او منډې کړې مال یې نه ده وړی ګورئ چې وایي در شا یې شوه بېرته یې معصوم شو چې مخې وي درته عصمت لاړ ختم شو مال یې نه ده وړی مقابله هم نه کوي مال یې نه ده وړی مقابله هم نه کوي اوس چې غاله درب شو د کور ته چې دیوال نه یې مثلا راټوپ کړه ته په راویښ شوې چې تا غږ کړو چې څوک یو د منډې کړې نو یې شا نه به یې نه ولیځي اقبال ختم شو مقابله صورت ختم شو بیرته دی عصمت ماعد کیږي امام می د مذهب دی خیسته هر منقب دی سپین ستوری د ادب دی د فقه سرچینه ابو حنیفه